بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جناب رئیس منشي صاحبانو او د تالار ټولو ګډونوالو سار مو بخیر. جناب رئیس زما اوله موضوع د ننګرهار او کابل دویم سرک دی. جناب رئیس دغه پروژه د افغانستان د ولس دپاره ډیره مهمه ده. دا تنها د مشرقي پروژه نه ده. جناب رئیس صاحب ستاسو توجه غواړم چې دا په جمعبندۍ کې ونیسئ. په دغه اواخرو کې د جاپان حکومت دا تمویلی او اوس ویلي دي چې دغه پیسې موږ بیرته مستردو. جناب رئیس صاحب په تاسو باندې په ټول تالار باندې زما غږ دی چې دا یوه مهمه پروژه ده. دې سره د برق لاین هم تیریږي او که دغه فنډ بیرته واپس شو دا تنها د مشرقي د ولسونو سره جفا نه ده، دا د افغانستان د ولسونو سره جفا ده. تاسو وګورئ چې موږ د مایپر په دغه تانګي باندې چې ځو د سروبي موږ څومره تلفات لرو. یو طرف نه مو ناامني وژني، بل طرف نه مو په ترافیکي پیښو کې موږ وژل کیږو. نو د دغه کابل جلال آباد د دویم سرک کې ډیره توجه غواړم او زما د مشرقي په ټولو مشرانو په ټولو ولسونو غږ دی چې راجګ شئ او د خپل حق او حقوقو غوښتنه وکړئ. دویمه مسله جناب رئیس د ناامنیو د لغمان، نورستان او په دې آخر کې ننګرهار په وینو کې لت پت دی. شینواري، پچیراګام، خوږیاڼي. جناب رئیس صاحب زما په حکومت باندې غږ دی چې تاسو ولې زموږ د امنیتي سکتور مخکې د دې نه چې ضرر ورته ورسیږي تاسو ولې مرسته ورسره نه کوئ؟ هغه خلک چې کار نه کوي هغه لرې کوي د وظیفو نه. او زموږ امنیتي سکتور باید ډیر تقویه شي. او زه په طالبانو باندې یو غږ کوم چې طالبانو تاسو وګورئ په ننګرهار کې په لغمان کې تاسو څه وکړل؟ تاسو متضرره شوئ. تاسو په شینوارو کې څه وکړل؟ په دې بالا کې تاسو په پچیراګام کې څه وکړل؟ تاسو متضرره شوئ. په جنگ دا ملک نه ګټل کیږي. طالبانو ته زما پیام واضح دی چې طالبانو په دوه شیو در سره معامله نه منو. یو په امنیتي سکتور معامله نه منو او دویم د نظام په ړنګولو معامله نه منو. طالبانو لطفا خپله طرحه ولسي جرګې ته راولېږئ چې تاسو څه غواړئ. که ستاسو مشکل تنها په بندیانو وي، که ستاسو مشکل تنها په دې وي چې زموږ د تور لیست نه خبره ده، نو دغه طرحه ولسي جرګې ته راولېږئ. خو چې ستاسو آخري شرط وي طالبه په زور حکومتونه افغانان نور نه مني. او زه په ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې راجګ شئ او خپل د امنیتي سکتور تر څنګ ودرېږئ. او په خاصه توګه په آخره کې په مشرقي والو باندې غږ کوم چې مشرقي والو راجګ شئ او د خپل امنیتي سکتور تر څنګ ودرېږئ. که طالب اوربند کوي سینه م ورته خلاصه ده، که اوربند نه کوي ټول د امنیتي سکتور تر څنګ ودرېږئ. تشکر شکون صاحب.